توګه دغه خپله کیسه بیانه کړمه. له بده مرغه موږ هغه نسل یو چې زما مور، زما پلار، زما خپلوان ټول په جګړې کې زیږېدلي، په جګړې کې رالوی شوي، او حتی زما نیکه چې د جګړو کیسې کولې، زما مشران چې د جګړې کیسې کولې، ما ته ډېر زیات د نه تحمل وړ معلومېده. او دا مې ویله چې آفرین د هغه کسانو چې داسې یو وضعیت یې وزغمه، چې هر څه جوړ کور، جوړ هیواد، جوړ سړک، جوړ روغتون، ښوونځی، پوهنتون، هر څه یو دمي ودرېږي، له منځه ولاړ شي. هغه هیلې، هغه امیدونه چې ځوانانو، پیغلو سره لرل، هغه ته ورسېږي. هېڅکله مې هم فکر نه کوو چې دا دور به په موږ هم راځي او موږ به هم دغه ترخه تجربه کوو. زه هم د نیوز پریزنټر په توګه د ټولنیزو خپرونو کله به چې داسې ځانګړې ورځې راتلې په افغانستان کې، سره له دې چې نړیوالو دغه ورځې نمانځلې، له افغانو ماشومانو سره کومک کوو. زموږ همغه هر میډیا سره چې ما کار کوو، هغوی هم ورته ځانګړي پروګرامونه درلودل. موږ به ماشومان د لا هڅونې لپاره پروګرام ته رابلل، دوی مو تشویق کول، دوی ته به مو ډالۍ ورکولې او داسې. نو زما هیله دا وه چې، او زما پیغام هغه وخت هم همدا و او نن هم همدا دی، ځکه چې هغه وخت سمه ده چې جمهوریت و، څه نه څه په افغانستان کې کار روان و، ښوونځي پرانیستي وو، پوهنتونونه پرانیستي وو، خو افغان ماشومان بیا هم د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوو. په دوی باندې شاقه کارونه ترسره کېدل. واړه ماشومان چې هغوی باید زده کړې کولې، هغوی باید نازېدل، هغوی باید لوبې کولې، هغوی باید د خپل دغه ماشومتوب نه خوند اخیست، هغوی د کورنیو سرپرستان وو. دا واقعا که بل چا ته کیسه کوي شاید ورته د منلو وړ نه وي، خو له بده مرغه چې دا زما د افغان ماشومانو د ژوند حقیقت دی. ما ورته دا هیله کوه او هدف او وینا او پیغام مې دا ورته چې ماشومانو ته، افغان ماشومانو ته خاصتا، ځکه چې زه خپله افغانه یم، ما په افغانستان کې ماشومتوب تیر کړی دی، ما په افغانستان کې پیغلتوب کړی، ما په افغانستان کې کار کړی. افغان ماشومانو ته که دغه ورځ تاسو نمانځئ، په ګل یې من نمانځئ، ورته په مبارکۍ ورکولو یې من نمانځئ. افغان ماشومان واقعا کار ته ضرورت لري، هڅې ته ضرورت لري، زیار ته ضرورت لري. که تاسو غواړئ چې واقعا افغان ماشوم وروزل شي، په نړۍ کې چې نور ماشومان دي، نور د ژوند د خوندونو نه هغوی خوند اخلي، خپل ماشومتوب کوي، افغان ماشومان هم هغه ډګر ته ورسي، تاسو ورته یو ښوونځی جوړ کړئ، تاسو ورته د زده کړو زمینې برابرې کړئ. موږ په دې تېرو 20 کلونو کې دا موږ ته ښه بېلګه کېدلی شي. ډېری به دا 20 کلونه یادوي، خو زه هم د هغو له ډلې یم چې په دغه 20 کلونو کې مې زده کړې وکړې، راپاڅېدم، ټولنې ته راغلم او اوس مهال د خلکو ترمنځ مې یم. ډېر بنسټونه مې ولیدل، ډېری سازمانونه مې ولیدل، ډېری ادارې دي چې دوی وایي موږ د ماشومانو ملاتړ کوو. خو نن هغه ورځ چې واقعا د عمل ده، افغان ماشومان، حتی واقعا دا ماته دردونکې ده چې زه دا کیسه لولم، چې زه دا خبر حتی خپرومه، یا هم داسې خبرونه مخکې په جمهوریت کې چې کله زه دفتر ته تلم، ما خبرونه لوسته چې افغان ماشومان سره دا زور زیاتی وشو، افغان ماشوم ووژل شو، افغان ماشوم داسې شو. دا واقعا هغه لوستلې هم ماته ډېر زیات درد راکوه، خو ما نه غوښتل چې په څېره کې مې دا راشي او سربیره پر دې چې د خبر د اورېدو نه زما لیدونکي خواشیني کېږي، زما خواشینۍ سره هم دوی خواشیني شي. نو ما تل ویله چې تاسو دوی سره مرسته کوئ، خو ورته جوړ کړئ، فرصتونه ورته جوړ کړئ. ګورې ډېره ښې خبرې ته اشاره وکړه. د افغانستان کې خو موږ که وګورو که نه، د ماشومانو حقونه چې وه هغه پخوا نه وه خوندي، او که هغه اوس 3 میاشتې مخکې چې طالبان په واک کې راغلله، که اوس نه وي خوندي، نو دغه ستونزې موجود دي. خو اوس چې کومه ډېره غټه ستونزه ده، هغه به زموږ دغه ملګرو ته چې موږ سره دا پروګرام یا دغه په ژوندۍ بڼه ګوري، هغوی ته به دا وایو چې هغه بشري ناورین دی. اوس ګوره په میلیونونو ماشومان او مشران او نور ځوانان هغوی د لوږې سره مخ دي، د بشري ناورین سره مخ دي، اقتصاد ډېر سخته زیانمن شوی دی، او لا به کیدای شي چې
ریپورټونه موږ هر ورځ ګورو په ټولنیزو رسنیو چې له دې به هم خرابېږي ځکه چې کوم نظام چې بدل شو هغې کې چې کومې مسلې اوس رامنځته دي. اوس ګورئ موږ د افغانستان حکومت په نړۍ کې اوس په هیڅ هیواد کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی که نه. او بیا موږ نورې ستونزې دا لرو چې لکه د بشري مرستو دپاره لکه هم سمه سرچینه نه لرو. او ګورئ نړیواله ټولنه اوس هم کوشش کوي لګیا د ملګرو ملتونو هم ویلي دي چې دوی به مرستې کوي د افغانستان سره د دغه ماشومانو. بیا ګوره ژمی هم را روان دی نو په دغې ژمي کې څومره ماشومان به کیدای شي چې خدای مکړه له لوږې ومري، خلک اور نه لري چې په خپل کور کې ځانونه ګرم کړي اور ولګوي. اقتصاد بیخي ډیر زیات خراب شوی دی. هغه کسانو چې پخوا مثلا کار کوو د هغوی کارونه یا د هغوی معاشونه تنخواوې نشته. که څه نن به تا به هم لیدلي شبنم جانې چې وزارت مالیې اعلان کړی دی چې دوی به معاشونه ورکوي د 3 میاشتو. خو بیا دا هم اوس معلومه نه ده چې لکه هغه خلک چې په کور ناست دي لکه ته یوه خبریاله وې افغانه خبریاله وې مثلا خپل کور ته د ریسک ګټه خپل ستا تنخواه او ستا په کار باندې ستا کور مخته تله. نو هغه جونې چې اوس په کور کې ناستې دي او هغه ښځې چې مثلا ګوره ښوونکې وې مکتبونو ته تلې ښوونې کولې او داسې ډېرې کونډې ښځې دي داسې ډېرې ښځې دي چې هغوی په کور کې ډېر شهیدان ورکړي دي او هغوی کور کې داسې بل څوک نه لري چې هغه کار وکړي. نو هغوی په کور ناستې دي د هغوی سره به مرسته څوک کوي؟ د هغوی لاسنیوی به څوک کوي؟ د هغوی ماشومان چې له لوږې مري هغه به څنګه کېږي؟ موږ ګورئ د قندهار روغتونه به تاسو هغه ریپورټونه لیدلي چې ماشومان څنګه د خوارځواکۍ سره مخ دي. او بله مسله اوس ګوره دا ده چې طبي اسانتیاوې دومره نشته. کله چې دغه حالات بدل شو خلک څومره له ډار سره مخ شوله. موږ ټول ولیدله چې خلک د سخت ډار سره مخ شوله. ګوره روغتیایي څانګې کې زموږ ډېر ډاکټران وو چې هغه لاړله د هېواده ووتل. همدا اوس که یو ماشوم د یوې سختې ناروغۍ سره مخ وي نو هغې ته بیا دغه هم نشته علاج هم نشته ځکه چې ډاکټرانو کمی دی. نو نړیواله ټولنه د دې ترڅنګ دا ورلد فود پروګرام چې دی د خوراک نړیواله اداره دوی باید چې په کار دی یو خو دې ته کتنه وکړي وګوري چې لکه دغه څه حالت دی او څنګه مرسته وکړي او څنګه بیا دا باوري کړي چې دغه مرستې تر همدغه خلکو پورې رسي څوک چې لکه د دې لپاره ضرورت لري یا دې ته اړتیا لري. بله شبنم جانې ګوره موږ ټول افغانان تقریبا زه به دا ووایم چې ډېر ځوان نسل په کډوالۍ کې رالوی شو او په نورو هیوادونو کې کډوال هم و که نه ګاونډي هیوادونو کې. نو اوس که موږ وګورو خپله د ملګرو ملتونو اداره چې ده په پاکستان کې د کډوالو هغوی وایي چې دلته رجسټر یوازې 1.3 میلیونه کډوال دي افغان کډوال خو بیا په عمومي ډول 3 میلیونه دي وایي. نو دا څومره ډېره لویه شمېره ده نه؟ نو دا چې ښه هغه 1.3 میلیونه هغوی ته څنګه مرستې رسي او بیا چې دا ټول عمومي ډول باندې لکه 3 میلیونه دي دوی ته مرستې څنګه رسي؟ دا څنګه باوري کېدی شي؟ دا د دوی په تعلیم باندې اغېز کوي، دا د دوی په خوراک، د دوی په صحت، د دوی په رواني حالت په هر څه باندې اغېز کوي. نو خپله لکه افغانان هم باید چې دې ته ډېر پام وکړي چې څنګه لکه خپل د اولادونو دپاره دغه حق وغواړي. که څنګه شبنم جان؟ بالکل تا په خپلو خبرو کې ډېرې ښې مهمې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا چې زه خپله په افغانستان کې وم ما ته د افغانو کورنیو د حالت معلوم و. ډېری نجونې وې ډېری مېرمنې وې چې دوی په کورنۍ کې نارینه نه لرل او که یې لرل هغه د دې واجد شرایط نه و چې هغه کار وکړي او کورنۍ ته نفقه برابره کړي. کله چې اوس د طالبانو ډله راغلې ده او دا وایي چې د افغانستان ټول حاکمیت د دوی په لاس کې دی نو خاصتا د دوی هر څه چې راڅرخي لومړی مېرمنې مخته کړي. خو همدغه مېرمنې دي د لویو لویو کورنیو سرپرستانې دي د دوی بیا ماشومان دي
له بده مرغه چې دغه تپل شوې جګړه دا کلونه زموږ په هیواد کې روانه وه، زموږ څخه یې لویې قربانیانې اخیستلې دي چې د بدیل هېڅ هم نشي پوره کولی. د دغو کورنیو سرپرستان چې د هیواد څخه د دفاع په لاره کې شهیدان شوي دي، خپل ژوند یې له لاسه ورکړی دی، د دوی څخه کونډې، یتیمان، خور، مور دوی پاتې دي. نو چې د هغه نارینه هم په کور کې ونه لري، ته دغه میرمن هم په کور کې نه وي، که هغه خبریاله وي، که هغه ډاکټره وي، که هغه فعاله وي، که په هره برخه کې چې دی فعالیت کوي او خپل کار له لارې، خپل زحمت له لارې د خپلې کورنۍ ته نفقه برابروله، ته هغه پرې ودروې او په هیواد کې یو ناورین هم را روان وي او د ژمي داسې سړه هوا، د سړک دومره لویه کچه دا را روان وي، نو که په دې اړه فکر وشي دا واقعا هیڅ زمینه د ژوند کولو هلته نه ده برابره، نو څنګه کسان پاتې شي؟ بیا لویه شمېره د کډوالۍ بېلابېلو هیوادونو ته زموږ لوستي کسان، باسواد قشر زموږ افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې نفوس یې تر ډېره ځوان دی او د وروستیو کلونو کې ډېریو زده کړو ته مخه کړه، دوی لوستي شول، دوی زیار وایسته. د هغو ډلې یوه زه یم چې ما د یوې خوا کار کوو، له بلې خوا مې هماغه د کار مصارف مې چې هغه عاید چې ما ترلاسه کوو، هم مې کورنۍ سره مالي مرسته کوله او هم مې خپله زده کړې کولې. خو چې په ما باندې دنده ودرېده، په ما باندې د زده کړو لار ودرېده، نو زه هم دې ته اړ وم چې د ځان د ساتنې، خپلو زده کړو د دوام او په راتلونکي کې د خپل هیواد لپاره د خدمت جوګه کېدو په پار زه باید کډواله شم، زه دا لار غوره کړم. هیواد پرېښودل واقعا هم اسانه کار نه دی. هغه چې نور ویله، هغه چې کله څوک درته کیسه کوي او هغه چې خپله تجربه کوي، دا واقعا ډېر زیات سره توپیر لري. ما چې د نورو کیسې اورېدلې چې مهاجرت دی، مسافرت دی، د هیواد نه لرې والی دی، څه ناڅه مې احساسوه، خو اوس مهال چې زه خپله دا تجربه کوم، دا لومړۍ تجربه ډېره زیاته ګرانه. زما په شان ډېری نورې نجونې، هلکان کډوال شوي دي او دا لوستی کدر چې د یو هیواد نه وځي، په هغه هیواد کې به نور څه پاتې شي. او د مرستو په برخه کې که زه ووایم چې هر هیواد چې له یو بل هیواد سره مرسته کوي، که هغه په هره برخه کې وي، که روغتیایي وي، که اقتصادي وي، که په ټولنیزو برخو کې وي، هغه دوه اړخیزو ګټو ته خپل ګوري. یو هیواد چې په رسمیت نه پیژندل شوی، یو هیواد چې ولسمشر ونه لري، یو هیواد کې چې ښوونځي تړلي وي، یو هیواد کې چې ښځینه‌وو ته چې په افغانستان کې لوی شمېر د نفوس لویه کچه یې ښځینه تشکیلوي، هغه له پامه وغورځول شي او یوه مرد سالاره ټولنه وي. دوی لکه څنګه چې د طالبانو ډلې په لومړیو کې خپل مذاکراتو کې چې بېلابېلو هیوادونو کې دوی مذاکرات لرل، خبرې اترې لرلې، هغه څه چې دوی وایي اوس مهال چې موږ په عمل کې ګورو، یو یې هم نه دي پلي کړي. نه یې مېرمنو ته حق ورکړی دی، نه یې دوی پرېښي دي دندو ته، نه آزاد کار کولو ته. په هره برخه کې په دوی باندې یو ممانعت دی. د دوی ټولې خبرې چې راڅرخي، دغه لومړیو نه چې زه تر کارم، د دوی هره موضوع کې مېرمنې دي. هلته اقتصاد پاتې دی، ناورین رامخته دی، ماشومان له لوږې مري، حتی تر دې چې له خوارځواکۍ دوی رنځ وړي. دوی هره موضوع چې راوڅرخي، راټوله شي، په مېرمنو باندې راځي. نو یو هېواد چې دا شان کسان ولري، له بده مرغه نو موږ دې ته حیران یو چې راتلونکي کې به د افغانستان برخلیک کوم لوري ته ځي. بالکل. او تاسو فکر کوئ چې اوس هم دا ډېره اسانه ده که دغه ټول نقطې دغه ټول ټکي چې تا رابرسېره کړه، د ښځو حقونه، د ماشومانو حقونه، د دې ترڅنګ د ځوان کادرونو ته بیرته ځای ورکول په دفترونو کې، همداراز دغه کوم ټول بشري حقونه چې دي، که دا په پام کې ونیول شي، یعنی کېدای شي چې طالبانو حکومت په رسمیت هم وپېژندل شي او بیا به کېدای شي چې هر څه هم لکه یو
مثبت اړخ ته روان شي. نو دا هم ډیره زیاته مهمه خبرې وي چې تا وکړلې او دې ته د اشاره وکړله چې دغه ټول هغه څیزونه دي. اوس ګورئ په هرات ولایت کې تقریبا 26 ښوونځي د جنکیو بیرته پرانستل شوې. نو ما په خپله ولیدله چې بیخي ډېرې رسنۍ هلته ورغلي وې، دا یې بیرته ریپورټ کړله. یو ښه خبر د افغانستان څخه راغلو چې د جنکیو ټولګۍ چې کومې چې د 6مې نه تر 12مې وې هغه بیرته پرانستل شوې په هرات کې. خو البته له بعد هماغه څو ورځې وروسته بیا موږ خبر شو. ما خپله پرون مې هم په هرات کې د یوې زده کوونکي نجلۍ سره خبرې کېدلې. نو ما پوښتنه ونه کړه ما څنګه شو مکتبونه خو پرانستل شوي دي؟ وایي نه هغه خو یې بیرته په موږ بند کړه. نو بیا زه خپله هم ډېره حیرانه شوم چې لکه څنګه بیرته بند شوله. خو البته کله چې دا ګام واخیستل شو نړیوالې ټولنې لکه ډېر نړیوالو رسنیو باندې دا یو مثبته ګام ریپورټ شو چې ګوره د طالبانو واک لاندې دغه دی د ښوونځي بیرته پرانستل شولې په هرات کې. خو دې کار ته دوام ورنه کړ. نورو ولایتونو کې دغه ښوونځي تر اوسه تړلي دي. په کابل کې پوهنتونونه تړل شوي دي، جونې هلکان دواړه پوهنتونونو ته نه ځي، دولتي پوهنتونونه بیخي بند دي. خو یو بله اوس ګوره مسله دا چې پرون خپله بیا هم سهیل شاهین چې په دوحه کې د طالبانو استازی دی او ویاند دی هغه یو ټویټ کړی و چې موږ اوس هم ژمن یو چې لکه د جنکیو او هلکانو ته د حق د تعلیم حق ورکو او مساوي حق ورکو. خو بیا ګوره که حق ژمن یاست نو دا ژمنتیا باید عمل کې هم مخې ته راشي که نه. نو دغه عمل به کله کېږي دا یو نامعلومه وخت دی. او بل دا یې ورسره لیکلي وو چې دا به په اسلامي دایرې کې وي، د اسلام په چوکاټ کې به وي. نو اوس شبنم جانې خبره دا ده چې په افغانستان کې خو ټولې ښوونځي بیلې دي، د هلکانو ښوونځي بیلې دي، د جنکیو ښوونځي بیلې دي او د جنکیو ښوونځي کې ښوونکي هم ټولې میرمنې دي. نو دوی وایي موږ حالاتو ته په کتو او پالیسۍ جوړوو. خو دا پالیسۍ لکه څنګه به جوړیږي، کله به جوړیږي؟ ځکه چې دا خو له اوله هم دغه ټولګۍ بیلې وې او دغه مکتبونه د جونو د هلکانو بیل ول. نو ولې دومره یوه غټه ستونزه ځان ته جوړول یا خپل هیواد ته جوړول چې ته اوس بیرته لکه په دې باندې باید کار وکړې؟ نو زموږ سره ډېر کمنټونه هم را روان دي. شبنم یو څو کمنټونه واخلو؟ خو کمنټونه به راخلو، زموږ د لیدونکو نظریات به هم له ځانه سره لرو او موږ به هم خپلو خبرو ته دوام ورکوو. د بده مرغه زه کمنټونه نشم لیدلی، یوازې ما ته زموږ سره بیخي ډېر لیدونکي دي. نو ډېر ورونه دي زموږ سره ملګري شوي دي، خویندې هم شته پکې. او د خویندو نه را په یاد شو چې دا یو ګروپ چې کوم موږ جوړ کړی دی په ګډه سره د افغان ښځو دغه ټولو لیدونکو ته بلنه ورکوو چې افغان ښځې کوم ګروپ چې دی هغې ته هم راشئ او موږ په هغې کې یوازې د افغان ښځو پر مسایلو باندې بحث کوو، پوسټونه کوو او د دې ترڅنګ کوشش به کوو شبنم جانې چې هغې کې هم لکه فعالیت وکړو او نورې مېلمنې پکې راولو، وغږېږو. او تاسو خو هم د دې ګروپ اډمینه یاست نو کولی شئ چې دغسې پروګرامونه تاسو هم تنظیم کړئ او په ګډه به د افغان ښځو دغه غږ چې دی بدرګه کړو. ځکه چې موږ خو دلته یو او زموږ سره دغه یو څو پلیټفارمه دي چې هغه د ښځو د آګاهۍ دپاره، د باخبرۍ دپاره، د هغې دپاره کارولی شو. او د دې ترڅنګ لکه خپلې ټولنې ته هغه څه چې وروستي معلومات وي هغه هم سړی شریکولی شي، دوی سره کولی شي چې د دغې پلیټفارمونو لاره او دوی خپلې ستونزې هلته کولی شي چې په هغې باندې بحث وکړي. دوی وایي چې مننه له تاسو چې د هاشمي خپلواک لیکلي، مننه له تاسو چې د خپل هیواد ماشومان مو نه دي هیر کړي. بل احسان لیکلي دي، احسان ملک احمدزی وایي سلامونه ټولو ته. وایي صفا خبره ده چې وایي ښځې چې طالبان ښځو سره اساسیت لري، دا خبره لیکلې ده. نو مسعود باوري لیکلي چې افسوس، نو کېدای شي چې افغانستان کې او په دې حالاتو باندې به افسوس کوي او د دې ترڅنګ
بیخي ډېر زیات سلامونه را روان دي. ډېره زیاته مننه تاسو ټولو نه. شبنم جانې تا ته ډېر سلامونه را روان دي او ډېر خوښ دي چې ته راغلې او په ژوندۍ بڼه غږېږي له دوی سره او خبرې کوي. ښه وایي د کابل بچي پیغلې. ښه یوه شېبه چې دا دومره زر کمنټس را روان دي چې تېرېږي. وفي الله وفا تا ته سلامونه کړي دي. وایي چې شبنم جانې وایي ته چېرته تللې یې؟ ځواب ورکړې. ولې نه زه راغلې یم UK کې یم خو زه له تاسو سره یم تل او زه به ستاسو غږ اوسم. زه فزیکلي هر چیرې یم خو زه به ستاسو غږ اوسم تل او خپل دغه سپیشلي مسلک ته به دوام ورکوم د افغانو میرمنو او د خپلو په ټوله کې د ټولو افغانانو غږ اوسم. شبنم جانې کوشش به وکړو چې خبرې لنډې کړو او یو پیغام آخر کې یو وروستی چې لکه یو د حل لاره به څه وي. یو خو دا چې اوس خو بشري ناورین هم را رسېدلی دی، خلک هم لږ مري. نو اول کار چې کولی شو موږ خپله افغانان هلته چې په افغانستان کې او هغه ګاونډیان چې پوهېږي چې د دوی څنګ ته کور کې یو څوک د خوراک ډوډۍ نه لري نو خیر دی خپله ډوډۍ دې ورسره لږ شریکه کړي، نیمه دې کې ورسره او کوشش دې وکړي چې لاسنیوی وکړي د دغو خلکو. او د دې ترڅنګ تاسو به لیدلي هلته خپله لندن نه هم ډېرې زیاتې مرستې کېږي. د افغانانو چیریټي فاونډیشنز هم جوړ شوي دي چې دلته د ورجینیا نه، د ډي سي نه، د امریکا د کالیفورنیا ایالات څخه، نورو ځایونو څخه ډېرې مرستې کېږي د افغانانو سره. او هیله ده چې هغه افغانان چې غواړي چې په یو رقم دغه بشري ناورین او دوی کې د دې مخنیوي یا راکمېدو کې کولی شي چې لږ غوندې لاسنیوی وکړي نو کولی شي چې دغه مرستو کې شامل شي او دې کې شریک شي او د دې ترڅنګ خپله هغه افغانان چې که مثلا په رښتیا هغوی توانې لري او کولی شي نو هیله به دا وي ښه به دا وي چې هغوی هم د خپلو نورو دغه بېوزلو افغانانو د لاسنیوی وکړي او هغوی سره څه مرسته وکړي.